Go. Wow. Oh. Yo. السلام علیکم دوستانو، سلام والده. امید لرم چې ان شاء الله الرحمن ټول براته روغ او جوړ وي. زه یم یعقوب خان او چا چې ما چینل نه ده سبسکرایب کړی ضرور سبسکرایب کړئ. په دې وخت په ناروې کې او نن ولاګ ده د مو مطلب په هفته کې یوه ورځ زو ټریننګ ته، فوټبال ټریننګ ته، او نو اوس موږ هلته روان یو. تاسو راځئ ستاسو ته فوټبال حال در وښیو. دغه د موټر راووتې موږ او دوستانو موټر مو ودراو او اوس موږ داسې لږ بیا د روي لار ده، مطلب په خپو اوس ورځو. نو راځئ تاسو ته یې در وښیم. نو دغه د موږ مطلب د فوټبال جي ته راورسېدله. فوټبال جي باندې نوم یې ښایي کیوي هال، کیوي هال نومیږي. مطلب ډېر یو غټ ځای ده. دغه ده، کتلی شئ تاسې. په دغه هغه کې تقریبا په هفته کې یوه ورځ و دا خارجان چې کوم وړ کې دي، خارجان وښایي یا نرویجان، خو موږ چې کوم دا موږ فوټبال چې دغه ټول خارجان دي او نرویجان هم ورته راځي. پوه شولې؟ نو خپله اوس د موږ واری ده. په هفته کې یوه ورځ داسې مې دغه موږ فوټبال کو او ملګري انډیوالان اووه سوه سره راځي. نو داسې کیسې دي او دغه د موږ ماتې راورسېدلو ورته. نو راځئ مخ ته خلک در وخت. دغه د مصطفی ناست ده. مصطفی بوټونه ورته واغوستل، ځان یې ورته تیار کړو. هغه باید هلته کور ته راوځړو بیا باید لږ ځان نه یاره ګرم کړو. یخ داسې رښتیا درته ووایم، پوه شولې؟ یخ ده، باید لږ پښو باندې منډه وکړو. دغه نه بعد بیا مطلب راځو هغې ته، ګیم ته راځو. نو دغه د مصطفی دغه مکې راوله، شاټ یې سم نه و هغه. مقصد هر نفر ځان ته لګیا ده. اوس پوه شولې؟ هغه د یو درول ځان ته لګیا ده، دغه ځان ته لګیا ده. زبردست شاټ یې ووهه، هغه وړ کې ځان ته لګیا دی. مطلب ډېر زبردست غټ ځای ده. پوه شولې؟ مصطفی ډېر بد شاټ ووهه. ګول یې، واو. نو دوستانو دلته لږ سړی وارم اپ ورته وکړو، پوه شوې؟ ځان ورته ګرم کړو. مصطفی د ګور داسې زبردسته پوشاکونه لګوي، زبردسته مصطفی. خالي کیمرا هم چې تا پسې نیولې ده. نن ولاګ د مصطفی په اړه باندې ده. مطلب درې نفره ولاړ یو بل ته ګند وروي. دا د مصطفی ته ورغی، بل ته ورغی. کیمرا مې سمه لیونۍ کړې ده. زیاتې داسې کیسې دي، پوه شولې؟ دا توریان ته سړی سم فل ساتي، یا د بل نفر هم راغی. دا د ګند راز یې ورچ. مصطفی اوس په ګول کیپر سو، دا نفر هغه ووایي ګند.
نفر ودرېدل سره هغه دوه مطلب وخت کوي دماغ دا نفر دماغ دا دماغ یعنې دغه دواړه نسیده نفر چې دي نفر نیسي درې څلور خصونه موږ ورته ولاړ دي موږ سم نه ده خو زه خیر بیا هم صحیح ده زه ډېر غټ چمپین یم نو مصطفی ونیو زه خاطر یم په اخر کې دما په دې دما نه ده زده آره ایداګ چا کیپر د اصل کې دا چل زه کیپر توپ ښه کمه دی تا مو غواړ خو باید کیپر درې باز زه کیپر ویپر نه درېږم داسې کیسې دي پوه شولې مصطفی تر ما نه لږ تېز ده خو زه خیر د مشکل نشته یاره نه فوټبال باید ګیم وکړي نن ما ورته ویلې دا کیپر نه دی او صحیح ده زه سمه منډې ته ګورې ډېر وخت ناست دغه فوټبال دغسې دغسې پورته پورته اچوي منډې ویل دی برا واه فل فوټبال دا خطرناک شوټ دی قسم خدای که پې ولګېدي مطلب چې انسان پې ولګي یوه ورځ ډېر بچ ځینې بچ شولم بس الله پاک ځینې بچ کنې په دا مخ بیا پې ویستلم ایسته یې ورځار کړو دوستانو شوټ راغی ښه ګول یې دوستانو زه ګول کیپر یم ښه دغه د ګیند روان ګول کیپر یم ګیند راغی خو بل لور ته یې وواغ بچ شولم ځینې ښه داسې کیسې دي اتې دا رقم خلک دي کې نقل او حساب ده سم جنګ یې ده نو دوستانو دوی وس سره پې جوړېږي نه خوند یې نه وکړه دوستانو ډېر ګډ وډ ګیم د پوه شولې الله دې خیر پې ښایي یوه لوبه خو وسوله مطلب موږ چې وو موږ هغه وګټله او اوس بله لوبه شروع کېږي میدان ده اول خالي دا میدان تر نیمایه پورې وینې دا سپینه لیکه سیده داسې اوس سیده نفر را زیات شول او غټ غټ نفر راله زانو ته کلاډیان یې خو زده دي وم سم نه ده زده په دې زده یې ده خو مطلب پاس چاته نه ورکړه یار یو یایسې زه یم دغه یې غلطه خبر ده اوس هر یو یایسې زه یم زیاتې یو نه یې پوه شولې کار بیا خراب کړي نو ذاتي داسې کیسې دي تاسې راځئ دا میچ زه د باندې ورته کښېنم تاسو ته مې وښایم څه رقم کیسه ده نو دوستانو دغه د لګیا دي دی پوه شولې زه ورته کښېنستلم سم بدال یې ده بیخي یو مخ بدال دغه لګیان او نسو ګول پوه شولې او ګول یې کو بیخي زبردسته سو ډېر خوند یې وکړو اوس لږ مسابقه لږ سره سمه شوله کنې مخته خو بیخي خونده نه وه پوه شولې سم ډېر دی سره یا الله خیر زیاتې او بېرته ووت ځینې بیا ووت بیخي سم بدال ده ګیند باندې ولاړ دغه د بیا ورته را ودرې دغه د ورواچاو ګیند او خیر دغه ګول کیپر لاس باندې ونیو او زه بچ شول بیا د ګول کیپر نه بیا بچ بیخي همیشه یار وخت سم بدالي پې پوه شولې په توپ باندې خوند هم کې ورته اوس دا د دغه نفر ډېر زبردسته زده ده زه ګیند بیا لږ رش سو پې پوه شې پسې ګیند باندې رش سو بیا ډېر بد خوند کې لکه دغه یې ګول دا وسې ګول سو مطلب دغه د موږ مطلب د موږ والا وګټله
هو داسې کیسې دي ځای ته دغه دی بېرته په شر روان دی دا د فوټبال حال ده دا سم ساعت سړی کې تېر ګیان بیا ښه په مخ ولاړ ګیان بیا د باندې ووت دغه سم وغده دا یو بچی یه بیا د باندې ووت یا ګول یې کړ ګیند دغه د لنډ راغی یا مصطفی ډېر بد زبردسته ګول وواغه دغه د مصطفی شاباس دا خو ډېر زبردسته ګول وواغه هو کنه زبردست اخر ګول د مصطفی ډېر زبردسته ګول وواغه خوند یې وکړ ختم شو نو دوستانو دا د گیم ختم شو پوه شولې خوند یې وکړو مقصد یو مخ زیات خوند یې وکړو گیم خو مختم ډېر خو خیر لږ وس زه کېناستلم مال زه لږ سا ورته وکړو خو لکه ملګري انډیوالان یا یې بیا یې شروع کوو زیاتې بس د مغو ناوخته ډېر باید موږ ولاړ شو پوه شولې څوک چې کې هغه دی کې نو نور چا چینل سبسکرایب کړی هغه یې ضرور سبسکرایب کړئ نور ښه وخت درته غواړه الله په امان مخته